د اسلامي امارت د ځواکونو ستره کارنامه پاکستانی او تاجکستانی داعشیان نیولي. تاجکستان او پاکستان ته د اسلامي امارت غاښ ماتونکی ځواب. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د سیمې وګړو د دې پیښې په اړه بېلابېل غبرګونونه څرګند کړي دي. ځینې وګړي پر دې باور دي چې د جګړې او ناامنۍ دوام د دوی ورځني ژوند ته سخت ګواښ دی. د هغوی په وینا داسې بریدونه یوازې امنیت ته نه بلکې د ټولیزو وګړو پر رواني او اقتصادي حالت هم ژور اغیز لري. هغوی غوښتنه کوي چې د دې ډول خوارجو او فتنهګرو پر وړاندې جدي هڅې وشي او امنیتي ځواکونه خپلې هلې ځلې لا لرې کړي. یو شمېر وګړو ویلي دي چې د اسلامي امارت واکمني باید په ملي کچه امنیتي تدابیر لا پسې پیاوړي کړي او د ترهګرو ډلو د خوځښتونو مخنیوی وکړي ترڅو د هیواد په بېلابېلو برخو کې ټیکاو راشي. د اسلامي امارت چارواکي وایي د یو تاجکستاني په ګډون یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ په یوې خبرپاڼه کې چې پر خپلې ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي دغو کسانو د لوی څارنوالۍ پر کارمانانو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د وږي پر 12 شوی و د چارواکو پر بنسټ چې 6 کسان پکې وژل شوي وو او 14 نور ټاپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي وو په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي وو. د اسلامي امارت د واکمنۍ ویاند ذبیح الله مجاهد همداراز یادونه کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته لیږدول شوي دي. هغه دا یادونه کړې چې داعش اوس هلته روزنځي لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.